سلامونه ملګرو. غواړم چې د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار پوښتنې ته ورشم. دی په اکسفورډ کې اوسیږي او د دې ځای نه شاوخوا 1 ساعت لاره ده. د پښتو ژبې لپاره زیات زیار ایستلی دی. ژبپوه دی او د ډېرو کمو کسانو له ډلې دی چې اوس هم لا ژوندي دي او د پښتو ژبې لپاره کار کوي. نو بیا به وروسته حال درکم. دی شاوخوا اته اتیا کلن دی او داسې معلومیږي چې کمزوری شوی دی، خو بیا هم ژوندی دی وي. استاد جوړ خو ان شاء الله ستړی مشه. په دې اول سټریمونو کې مو ویل چې همدې لپاره زه ورزش کوم او لږ هغه یم تر لمبا پورې چې یو څو ورځې نور هم ژوندی اوسم. او د وړکتوبه مې دا یو غوږ لږ هغه و، دا دروند و. اوس دا ښه دی، دا بل دغه شوی دی. زه مېرمن ته ویم او لور ته مې ویلي وو چې دوی په دې شعر کې ګوتې وهي او ډېر دویمه زه فکر کوم چې دا غوږ مې د وخت په تېرېدو فعال شوی دی. لیکنې دا 50 په سلو کې و او 50 په سلو کې د اورېدو دغه یې لري. اوس سرچپه ده. نو دا د غږونو خبره چې مونږ کوو که نه، مخکې مونږ بحث کوو دا د مثلا په انګلیسي کې ورته واولز وایي او کانسونانت وایي که نه، کانسونانت او واول. په پښتو کې دا غږونه پښتنو دپاره ولې اسان دي؟ دوی په اسانه ویلی شي او د نورو ژبو د ویونکو دپاره ګران دي. دا خو خپلواک بیل دي. دا زه ورته خپلواک وایم. نیم واک، سین واول، خپلواک او بې واک. بې واک سخت دي. اوس ډبلیو چې هغې ته واک ورکړي څوک یې نشي ویلی. او مثلا ورور ویو پارسیوان ورور وی، حرکت ورکوي. دا بې حرکته هغه هم ډبلیو او هم هغه بل سیم واول یا یو سیلابه وایي. ټول غلجیان. خو تاسو د هغو لاندې ډېر راغلی څه، خو بیا د میدان نه نیولې تر هغه پورې چا خبره، د سلیمان خېلو پورې او د جلدک د زابله پورې دغه یوه نه وایي، یوه. نو دغه سیم واول چې د کانسونټ وظیفه واخلي دا پارسیوان خولې ماتې نشي ویلی. په انګریزي کې هم سخته ده، انګریزان هم نشي ویلی. انګریزي کې دوی کوشش کوي چې ویې ساتي، خو ژبه ده دوی په خپله هم تښتي. او دوی په خپله ما د ګلاسګو دغه لیکلي هغه المناسب یې هلته تللي دغه شرایط هلته ښه هلته لاړه، په هغې مې شعر هم لیکلی او هغه مې ورته ویل. بیا نو ورغلي وو ورسره خلک، ځان ته خلک، هغه خلک وو چې استاد هم راته ویل ماګزیستیان دوی لومړي اسیایان دي چې هلته تللي دي. هغه اصل نبیره، اصل ځای دا اوسنۍ ترکیه ده. ترکان خواته چې تللي پردي دي او نه په عربو ګډېږي نه په عجمو ګډېږي، خو خلافت یې ډېر کار کړی دی. پښتو ژبه په دې ګروپونو کې کومې ورته ډېره نږدې ده؟ پښتو کردي ته ګرامر د هغې هم پراخه ده او دغه ته بیا ډېره نږدې چې ده دغه ته پامیري ژبو ته. پامیري ژبې سخت ډېرې پاري کلي کې یوه ژبه وه، ځکه چې دا ژبې چې ډېرې هغه پاتې کېږي، ګوښه پاتې کېږي، هغه دا وي چې غرونه وي، سیندونه وي. نو دا جګ جګ غرونه وو، هغه واقعیت هغه څاروي هم تللی نه شو په هغه لار باندې. نو د غره نه خواته ګونجي ده، دې خواته واخي ده، هغه خواته روښاني ده یا روښاني، بل خواته
یوروشوري په نامه باندې دا دي اوس هم 5 ژبې پاتې دي دا ټول ما پې کار کړی خو په دې کې یو استاد ځینې خلک بیا داسې وایي چې دا دواړه ګټه او تاوان دواړه لري که نه کله چې دواړه ژبه او پاتې کېږي که نه نور خلک یې زر دا نشي چې سوچه ډولی پاتې کېږي صحیح ده خو هغه بیا د ورکېدو له خطر سره مخ کېږي دا خو شته دی چې موږ په دې کې تاوان کړی دی او چې نور خلک یې نه یادوي دلته یو انګریز و چې موږ سره په راتګ کې هم ډېر کومک وکړو په تېره زما مېرمنې لور ته زما د خپل کور یې پرېښود دلته په همدې اکسفورډ مرکز کې خپل کور یې ورته پرېښوده چې اوس هم کولی شي چې دی هم راولئ او هغه ټول دغه یې راته برابر کړ او لور ته زما د بورس دغه چاره کړې وه خو دلته یې چې طب ته داخلېدله فقط 2 ورځې مخکې وخت ترې تېر شو بیا وروسته چې بیا ورغله وینا ته مونږ دپاره دا قانون دی 1 ساعت هم مونږ ته ارزښت لري او په هر ډول باندې مونږ په انګلستان کې زیات عمر په جرمني کې تېر شوی دی ځکه چې جرمني ژبې سره سویس کې دکتورا مې هلته اخیستې ده 3 اصلي مضمونونه او 3 سرمه یا فرعي د پخواني شوروي کې او تر اوسه پورې د هغوی هغه بورسونه لږ اسانه وو هر سړی ته ډېر کم خلک نو کېدای شي پوښتنه دا پیدا شي چې تاسو پښتو ژبه څنګه بیا په سویس کې او په اتریش کې او په دې ځایو دا کې خو زده کوله یو پروژه وه په افغانستان کې د هغه پروګرام و ما ډېر لیکلي هم دي او تکرار به راځي د ژبپوهنې اطلس په نامه باندې دا لوی هېوادونه یې لري نور دغه یې نه لري ایران کې هم دا پروژه بیا ناکامه شوه یو لوري چې ما سره راغی هغه هم هغه بورس یې ورته ورکړ ونه سوځېده نورستاني ایرانیان په خپله پړسوان ډېر کم دي زیات هم دغه نور دي که رضا باطني دی که دغه دی رضا براهني دی دا دواړه دغه ازبک دي دا د ژبو اطلس پروژه مو یاده او د ژبې اطلس بس همالته چاپټ د کوم کار یې چې کړی و ملګري مې هلته ولیده په سویس کې بورس یې ورکړی و خو افغانستان کې موږ مجروح د هغه نه نوی راغلی د اروپا نه مستر یې راوړی و د فرانسې نه خو کله چې زما په ځای باندې یو کندهاری و موږ دواړو د پښتو دپاره ملا تړلې وه او زه خو د دوی سیمې ته هم بیا لاړم هغې ته ټول کاکړستان و ستاسو سیمې کلي په کلي مې ټول لیدلي وو خو هغه مجروح صاحب ما ته وویل چرت مه خرابوه امریکا ته چې لاړ بې سواده به راشي پروژه بیا بشپړه شوه اوسه پورې لا پاتې ده تر اوسه پورې څو کاله مخکې زموږ دا نو هغه 50 کاله وشو نو 50 کاله پروژې کېږي او بیا اوسه بشپړه نه ده دا څه موده چې دغه کې وم مشاور وم په اکاډمۍ کې تر څو چې طالبان راتلل موږ سفر م وکړو بیا سویس ویل چې موږ هغه هم نه لرو د دې لپاره ماهران نه لرو او بل هغه وخت کې هغه ستاسو پروفیسر چې و هغه د پروژې رئیس هم و هغه په خپل زور باندې فنډ یې اخیستی و دولت نه نیشنل فنډ هغه نیشنل فنډ موږ ته څوک نه راکوي بیا د استاد مانویل سین هغه ته لاړم
دغه هېواد ته لاړم ناروې ته. هلته مې د ده یو شاګرد پیدا کړو چې د ده انسټیټوټ چلوي چې اوسه پورې. بس هغه حاضر شو چې کوم دا کار او موږ دا مرسته خو لنډه دا چې غوښتل د دې پروژې مطلب څه و؟ موخه یې څه وه؟ د دې ګټې ډېرې دي. مثلا ته غواړې یو دغه د کتابتون په ځای باندې اطلس راواخله، ټول شی درته ښکاري چې تړي په کوم ځایونو کې اوسېږي، غلجیان په کوم ځایونو اوسېږي، کندهاریان په کوم ځایونو اوسېږي. دغه ټول دغه یعنې تقریبا قومونه، ژبې، د خلکو ځایونه، دا ټول پکې راځي. هر څه پکې راځي. استاد وبښئ، اوس دا امکان نشته چې دا پروژه بشپړه شي؟ مواد شته؟ شته دی، خو دغه حال راغی. دا طالبان سره خو نه کېږي او دا ډېر سخت توپان دی. نو که څوک یو څو کاله وروسته غواړي چې دا پروژه بشپړه کړي، څه باید وکړي؟ دا مواد چیرې دي؟ والله نو ما ډېر خلک دغه هڅول چې دومره څوک پیدا شي چې زه یې ورته وسپارم. د امریکا مرسته هم ده، د هغه ښځه دلته راغلې وه او د ناروې دغه هم راغلی و، د استاد قایم مقام یا دغه چې و پلیونی، هغه دواړه حاضر شو دغه وکړه او یو څه کارونه یې هلته راته وکړه. د سویس زما یو شاګرد و لندن پوهنتون کې، افغانه وه خو افغاني لارښود یې زه وم. بس هغې ته $6,000 د خپل پوهنتون نه دغه کې د امریکا لاړه. ډېر شیزونه چې هلته رسمونه پاتې وو د بازل نه او د بیرن نه، دا ټول هغه یې ماته راوړل. ځکه چې دا خلک یې په قدر پوهېږي. پاتې شو دا زموږ غوندې خلک چې ژبپوهنې سره کار دی. دا نو اوس ډېر اسانه ده. د دې په ځای چې دومره کتابونه دغه کړي که نه، او اوس خو هر څه ډیجیټل دي. د دې پروژې څو سلنه بشپړه شوې ده؟ څومره یې پاتې ده؟ د کتابونه 4 چاپ ته تیار دي، خو دا رسمونه یې دومره سخت دي. دا انځورونه چې مونږ اخیستي دي، یوه هم مونږ رسموله، هم عکس اخیسته، هم د هغې اندازه اخیستله. لکه چې له استاد زیار سره مو په مرکه کې واورېدل، د هغه د ژبپوهنې پروژه نابشپړه پاتې ده. په دې هیله چې هغه بشپړه شي او که څوک رامخکې شي او مرسته وکړي.